سلامونه قدرمنو دوستانو، وخت په خیر. راځئ چې له یو خوندور خبر څخه مو خبر کړم. هغه دا دی چې پاکستان له یو بل غم سره هم مخامخ شو. تازه غم ورته جوړ شوی. سریلانکا الف لوبډله د لوبو په منځ کې له پاکستانه وتلې ده او پاکستان یې پرېښی دی. د سریلانکا کرکټ بورډ ویلي دي چې پاکستان نام نه و، موږ نه غوښتل چې د تیر په څېر چې زموږ لوبډله په پاکستان کې له ستونزو سره مخ شوې وه، یو ځل بیا هغه برخلیک باندې اخته شو. نو دا چې د چمپیون ټرافي کیسه را روانه وه او سریلانکا دغسې یو کار وکړ، نو حتما پاکستان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کړه. اوس پرېکړه په دې کېدله چې دا چمپیون ټرافي په پاکستان کې وشي که ونه شي، یا هند راضي شي چې پاکستان ته راشي که نه. دا جنجال پاکستان ته جوړ، خو د ده له پاسه دا جنجال چې سریلانکا خپل الف لوبډله لوبې پاتې وي، دوه ورځنۍ لوبې پاتې وي، هغه به یې ترسره شوې وی، خو هغه یې ونه کړې، بېرته نیمایي کې ووتله او خپله لوبډله یې وویستله. پاکستان یې نور هم له خطر سره مخامخ که. اوس به د کرکټ نړیواله شورا حتما دا پرېکړه کوي چې یو لوبډله په پاکستان کې لوبه نشي کولی، یا مثلا یو هېواد خپله لوبډله نه پرېږدي، د نور نړۍ غږ ټیمونه به څنګه پاکستان ته راځي هلته چې د یوې لوبډلې امنیت نشي ساتلی. نو دا هند لپاره خبردار چې هند همدغسې غوښتل چې تر څو پاکستان ته رانشي. اوس په دې خبر سره شاید نور هېوادونه هم زړور سي ووایي چې د کرکټ نړیواله شورا ده چې سریلانکا خپل الف لوبډله وباسي، نو موږ خپل ملي لوبډله څنګه ولیږو دې پاکستان هېواد ته، ځکه چې هلته نامني ده، مظاهرې روانې دي، نور ستونزې دي. نو په دې خاطر باندې د سبانۍ پرېکړې لپاره په تمه اوسئ چې سبا به د کرکټ نړیواله شورا پرېکړه کوي تر څو پورې چمپیون ټرافي په پاکستان کې وشي که ونه شي. خو زه باوري یم چې له دې کیسې نه وروسته چې سریلانکا دغه کار وکړ، شاید ونیسي، یو بل دویم ځای به انتخابېږي، خو دا چې څه کېږي وروسته به ګورو. ډېره مننه.